د مقاومت جبهې په پنجشیر او بغلان کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړه. د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې په شا تنبولي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په خپلو نویو ادعاو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونه یې په شا تنبولي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. احمدي وویل د ارزو په سیمه کې د دښمن د ځانګړو قطاعاتو وطنه وژل شوي، تر دې وړاندې د پېښور او په قرارګاه باندې هم سختې جګړې شوې وې. دښمن درانه تلفات درلودل او له هغه سیمې څخه په شا وتنبول شول. د بغلان د خوستونو په سیمه کې هم دا اوس چې ستاسو سره زه خبرې کوم نښتې روانې دي. دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. پرون په خاوش او سوچي سیمو کې په یوه برید کې به 3 ځواکونه یې ووژل شول او نور ځواکونه یې هم وژل شوي دي. دغه راز احمدي د طالبانو لخوا په پنجشیر کې د ملکي وګړو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه اندېښنه څرګندوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پنجشیر کې له ولسي وګړو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې نه مني او وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل په اندرا او پنجشیر کې موږ کومه نښته او جګړه نه لرو. دغه ادعاوې سمې نه دي. موږ د پنجشیر او اندرا په بېلابېلو سیمو کې ډېر سرتیري لرو او موږ ته یې ډاډ راکړی چې هیڅ نښته نه ده شوې. که څه هم زموږ پلټنې روانې دي، خو تر اوسه موږ داسې کوم راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګنې نښته دې شوې وي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.